تازه خبر د پښتو ژبې ښکلي او خوږ اوازه سندرغاړې نغمه هم وفات شوه. ښاپیرۍ نغمه څنګه وفات شوه؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ. د پښتو مشهوره سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې په اړه تازه یو خبر راورسېدو چې ویل کېږي هغې د ګاډي اکسیډنټ کړی دی او وفات شوې ده. ښاپیرۍ نغمه په اصل کې د افغانستان د قندهار اوسیدونکې ده. ښاپیرۍ نغمې لومړی له منګل سره واده کړی و چې تر ډیرو پورې له هغه سره ګډ ژوند تیر کړ. بیا وروسته یې له هغه سره څه اختلافات راغلل، هغه یې پرېښود او بیا یې له امجد سره واده وکړ. له امجد څخه یې هم 3 بچي وشول او بیا وروسته یې له هغه څخه طلاق واخیستل. له امجد نه وروسته یې له مشهور بزنسمن فاروق سره واده وکړ. فاروق چې په لندن کې خپل بزنس کوي، له هغه څخه یې هم 6 بچي وشول. درنو لیدونکو، ویل کېږي چې د نغمې ټوټل 18 بچیان دي او د ښاپیرۍ نغمې عمر دا مهال 58 کاله دی. ښاپیرۍ نغمه د افغانستان په قندهار ښار کې زیږېدلې ده چې وروسته د فن څخه یې په افغانستان کې جنګ جګړې شروع شوې او دا پېښور ته کډواله شوه. دلته په پېښور کې هم داسې سندرې وویلې چې ټول سندرغاړي یې شاته پرېښود او په ټوله پښتونخوا کې یې ځان له یو نوم پیدا کړ. درنو لیدونکو، د نغمې په اړه اوس تازه یو خبر را رسېدلی چې پکې ویل کېږي چې نغمه خپل ګاډي ته ناسته وه او ډرایوینګ یې کول چې ناڅاپه یې ګاډی له غټې ټیلې سره وهلی دی او نغمه پکې وفات شوې ده. داسې ویل کېږي چې نغمه د شرابو په نشه کې وه او ډېر زیات شراب یې څښلي وو، نو خپل ګاډي ته ناسته وه او ډرایوینګ یې کول چې په خپل ځان یې کنټرول نه و او ګاډی هم ورڅخه له کنټرول نه وتی و او له غټې ټیلې سره یې وهلی دی. د نغمې په اړه دا خبر په سوشل میډیا د اور په شان تیز چلیږي. درنو ملګرو، کله چې موږ د نغمې په اړه پوره معلومات وکړ چې آیا د نغمې په اړه دا خبر رښتیا دی او که هسې د خلکو پراپګنډه ده، موږ کوښښ وکړ او د نغمې له نږدې ملګرو او دوستانو سره موږ کنټیکټ وکړ، خو هغوی موږ ته وویل چې نغمه دا مهال په امریکا کې ده، رکه روغه ده او هیڅ هم نه دي پرې شوي. دا د سوشل میډیا خلکو هسې یو دروغ او پراپګنډه خبر خپور کړی دی چې غواړي د دې خبر په خپرولو سره نغمه بدنامه کړي او هر څوک یې د خپلو پیجونو او ګروپونو د مخ ته وړلو لپاره د نغمې دغه پراپګنډه او دروغ خبر چلوي. دوستانو، دا و د نغمې په اړه یو تازه راپور چې له تاسو سره مو شریک کړ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.